رسمي ډول باندې چې موږ لاړ شو موږ به ډېر خوشحاله شو. دغو ځوانانو د لیږلو لپاره په څو اړخونو باندې کار وکړو. مزدوري کوله. افغان کارګرو ته 700 کاري فرصتونه ځانګړي شوي دي. بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو د لومړنۍ لړۍ پیل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د قطر د ګډ دولتي شرکت او په افغانستان کې د خصوصي کارموندنې شرکتونو ترمنځ بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو تړون لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوامداره هڅو په پایله کې په لومړي ځل د قطر شاهي هیواد له مختلط دولتي شرکت او د افغانستان د کارموندنې خصوصي شرکتونو ترمنځ د افغان کارګرانو د لیږد په تړاو هوکړه وشوه چې له مخې د اوس لپاره افغان کارګرو ته 700 کاري فرصتونه ځانګړي شوي دي. دا پرمختګ چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د قطر شاهي هیواد دولتي مسؤلینو ترمنځ د تخنیکي همغږیو ناستو او هوکړو له مخې ترسره شوی دی چې موخه یې په قانوني خوندي او باعزته توګه له هیواده بهر د افغان کارګرو اعزام او په راتلونکي کې د هغو له حقوقو څخه لازم ملاتړ دی. په همدې اساس په شرایطو برابرو هیوادوالو ته څرګندوو چې د نوم لیکنې او ثبت بهیر به د دې وزارت اړوند له هیواده بهر د کارګرو د اعزام ریاست تر نظارت لاندې او د کارموندنې خصوصي شرکتونو له لوري په قانوني او باوري ډول پیل شي چې د نوم لیکنې څرنګوالي شرایط او ځانګړي مرکزونه به وروسته اعلان او په ډاګه شي. د تړون له مخې په لومړي پړاو کې قطر ته د افغان کارګرانو 700 کاري فرصتونه برابر شوي او د دوی د نوملیکنې لړۍ به ډیر ژر د وزارت د کارګرانو د لیږلو د څانګې تر څارنې لاندې پیل شي. دا لړۍ به له ټولو قانوني معیارونو، حرفوي خوندیتوب او انساني وقار سره سمه ترسره شي. هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د پروسې له پیل وروسته خپلې ځانګړتیاوې یوازې له رسمي، باوري او منظور شویو مرکزونو سره ثبت او له غیر مسؤلو اشخاصو، جعلي شرکتونو او یا نامعلومو مراجعو سره د نوملیکنې څخه ډډه وکړي ترڅو د هر ډول ناوړې ګټې اخیستنې څخه مخنیوی ترسره شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې کاري لړۍ پر رنښت او باور له ټینګار کولو ترڅنګ له خلکو غواړي چې یوازې د وزارت رسمي او تصویب شویو مرکزونو ته ورشي او له بې باوره اشخاصو یا شرکتونو سره دې له اړیکو ډډه وکړي. یعنې چې په رسمي ډول باندې چې موږ لاړ شو موږ به ډېر خوشحاله شو ځکه چې یوازې موږ نه زموږ ټوله کورنۍ زموږ ټول خلک به خوشحاله شي. دا خو اوس وځي چې څومره حکومت کولی شي موږ دپاره مخکې له لاس ویسي او نور ملکو ته مو لیږي په دې موږ ډېر خوشحالېږو ځکه چې موږ کاروبار پیدا شي موږ روزګار پیدا شي دلته چې موږ پراته یو دې نه به زموږ څه شی وشي ځکه چې خوشې ګرځېدو نه خو والله چې سړی هر شي ته مجبوره کېږي. خو ګټه یې دا ده چې وطن ته به یو څه شی دا خلک به کورو ته یوه مزدوري یو غریبي وکړو کورو کې به ژوند به سم شي نو دا به څه وکړو د خدای دې ټول په چاک پروت دي. افغان کارګر د حکومت له لوري به هر هیوادونو ته د کارګرو د لیږلو د اقدام هرکلی کوي او زیاتوي د کارګرو د لیږلو په برخه کې باید له ګڼو نورو هیوادونو سره هم خبرې وشي. دغه کارګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي ترڅو په هیواد کې د بیکارۍ کچه راټیټه شي. بل کارونه نشته دا په جمعه کې یو ورځ نیم کار ته لاړ شو نور دلته خوشي ګرځو دلته کار نشته دومره وګټو چې فقط بس ویې خورو خوراک هغه هم دلته زموږ داسې ملګري شته د خوراک نشته ورسره د غرمې خوراک هغه نه لري زموږ داسې ملګري شته موږ د حکومت نه دا خواهش لرو چې موږ ته څه د کار زمینه برابره کړي په داخل کې په خارج کې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. راغلي دلته په کار پسې ګرځي دلته 580 ټکه مزدوري کوو دلته کور هم وردګو کې ده کارونه نشته دي وروره داسې کارونه سره جوړ دي داسې کار نه پیدا کېږي دربدرۍ زیاتې دي. موږ د دولت نه دا خواست لرو چې قطر ته خلک لیږي دغه ته موږ هم کې هغه کوو موږ هم ولي. اقتصادي شنونکي وایي د افغان کارګرو د لیږد پروسه مثبت ګام دی او له افغان کارګرو څخه غواړي د قطر هیواد ته په تګ سره نوي مهارتونه زده کړي ترڅو په راتلونکي کې ورڅخه ګټه پورته کړي. هغه ځوانان چې دي چې هغه حرفوي زده کړې لري یا هغه مهارتونه لري د هغو لپاره په نورو ملکونو کې موږ ته ګټور ثابتېدلی شي بیا نور ملکونو ته باید ولیږو. دغه د قطر هیواد سره ګډ د ځوانانو لیږل هغلته کاري فرصت ورته پیدا کول ښه اقدام ده خو موږ باید د دې لپاره د دغو ځوانانو د لیږلو لپاره په څو اړخونو باندې کار وکړو. یو دوی باید هغلته نور هم مهارتونه زده کړي له هغه ځای باید
موږ په فابریکاتو کې ولګو، هغلته په غټو پروژو کې ولګو چې هغه آینده کې راسي په وطن کې خپله کار وکړي. اقتصادي شنونکي زیاتوي د دې کارګرو له لېږدولو سره یو خو به خپلې کورنۍ ته اقتصادي ګټه رسوي او د دې ترڅنګ د افغانستان اقتصاد هم ورسره پیاوړی شي. در خصوص مسئله کار و تعداد هموطنان عزیز ما که 700 نفر میره به کشور قطر به خاطر کار و کاریابی بسیار گام مثبت است. شما میدانید که افغانستان از بیکاری رنج میبره و 700 نفر وقتی که میره 700 تا خانواده را 700 تا فامیل اگر حداقل 5 نفری فکر کنین که چقدر نفر در کار میشه، چقدر نفر یک روزی پیدا میکنه، چقدر نفر در یک زندگی اشتغال برش مساعد میشه. به اون خاطر در هر صورتش بسیار گام مثبت است، بسیار گام مهم است. هر قدر زمینه کار اشتغال برای مردم عزیز ما مساعد شود، کاریابی شود، بسیار زیاد ارزنده و نقطه مهم و یک نقطه عطف است در زندگی هر انسان. د اسلامي امارت مسؤلین مني چې بیروزګاری د افغانانو یو لویه ننګونه ده، خو وایي هڅه کوي چې په کور دننه او بهر به په نورو هیوادونو کې خلکو ته کاري فرصتونه او دندې جوړې کړي.